په هیواد کې د کرونا وبا د درېیمې څپې په اوج ته رسېدو سره هره ورځ په لسګونو کسان له دې ناروغۍ مري او په سلګونو نور بیا پرې اخته کیږي. پر دغه وبا د اخته کسانو د کورنیو غړي نیوکه کوي چې په روغتونونو کې تر اوسه د اکسیجن د کمښت ستونزه نه ده حل شوې او د دوی په خبره د اکسیجن د نشتون له کبله یې د ناروغانو روغتیایي وضعیت په بد حالت کې دی. بیخي صفر امکانات نه درلود. موږ مریض راوړو یعنی یو ساعت پورې موږ دوی پسې ګرځېدو چې موږ له اوس اکسیجن راکړي، اکسیجن یې نه راکوو. لاړ شه رئیس پسې لاړ شه دې پسې لاړ شه، فقط په لوبې دی او په انسان باندې کوي. نو میلیونها ډالرو دی د کرونا په خاطر د بین المللي جامعې نه مرستې واخیستې، اما هیڅ یې نه دي کړي. دلته ځوانان د بدون د فقط اکسیجن نه ورسېږي، دې په خاطر مري. کیدای شي هغه ځوانان په 2 هفتو کې ژغورل شوی دی که اکسیجن وي. نن په همدې تړاو ولسي جرګې ته د روغتیا وزارت سرپرست واحد مجروح غوښتل شوی و او وکیلانو پر کابل سربیره په نورو ولایتونو کې هم د اکسیژن له کمبود شکایت کاوه. امروز افغانستان در بدترین شرایط قرار داره. اکثریت شفاخانه‌های ما اکسیژن نداره. متاسفانه مدیریت نهایت ضعیف است. اکثریت مریضایی که در شفاخانه‌های کووید مراجعه میکنن فوت میکنن. مشکل ما ولایت فاریاب یکی از ولایت‌های دوردست است. متاسفانه در اوج هم کمبود اکسیژن است، با وجودی که با فضای بلخ اونا قرارداد کردن، متاسفانه در اوج هم داده نمیشه. از مدت 2 هفته فتره 1 هفته فتره اونا انتظار است. روغتیا وزارت په روغتونونو کې د اکسیجن د کمبود ستونزه مني، خو وايي د دې ستونزې د حل لپاره له ټولو امکاناتو استفاده کړې ده چې ډیر ژر به دا ستونزه حل شي. کمبود بالون اکسیژن ما هنوز به نبودش مواجه نیستیم، به کمبودش هستیم. ما در خانه ما و شما، خب ما کل ما خانه داریم، اگه میمان زیاد آمد گشنه نمیمانیم. عین مشکل داریم، فعلا از اکسیژن کنسنتریتر استفاده میکنیم ولی کارهای دیگه کردیم. 1000 بالونی که از ازبکستان آمده بود یک سوء تفاهم بود، بالون خالی بود. اگر بالون خالی پیدا کرده بتانیم، تاجیکستان حاضر است برای ما روزانه تا 500 بالون پر کنه. از ایران 3500 بالونه ما خریداری کردیم از طریق سفارت در ایران. اونا امروز بارگیری شده. اگر به خاطر انتخابات ایران یکی 2 روز معطل نشده، 2 روز دیگه به افغانستان میایه، او را به ولایت مرکزی و شمال افغانستان توزیع میکنیم. روغتیا وزارت ویله به هر هیوادونو پر راوارد شوي اکسیجن سربیره په کابل کې د اکسیجن 2 تولیدي دستګاوې فعاله کړي چې اوس مهال ډیرو ناروغانو ته اکسیجن ورکولای شي.